په خیرونو ملګرو ته سسیز ماخله سسیز کې انویسټمنټ مکوه څه پروډکټ دی هغه ته ماخله د هغه څه فزیکل څه داسې وجود نه لري هوا دا پیسې انویسټ کول دي تم پیسې انویسټ کوه بل هم پیسې انویسټ کوي او دغه پیسې به د یو بل سره جنګیږي او دا چې کم حرارت پیدا کوي هغه به ستا ګټئ داسې عجیبه غوندې خبره ده که نه خو فیسبوک په تاسو کتلی چې هغه ګرم دی چې پایکو داسې څه ویب سایټ هو او داسې یو اداره وه چې هغې د خلکو ته یو پلان راوړی و او پلان داسې و چې تا به پیسې جمع کړي بل به جمع کړي بل به جمع کړي نو داسې انویسټمنټ روان و هلته به جمع کېدو بیا به روزانه تا به کلیک کوو کلیک 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 او دا کلیک سره به تا ته پیسې راتلې تا ته به په $35 پسې 0.20 0.30 داسې سمثینګ ډالر چې کوم ځای به ستا سیوا کېدل بیا تاله لالچ درکړی کېدو چې ته خپل ډالر سل کا یا 200 کا یا $1000 کا که ته $1000 کې ته بیا کلیک وهې کلیک 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 نو تا ته به ډېرې ډالر راځي لکه تا ته بیا په 1000 پسې د ورځې $60 راځي یا $50 به راځي یا $10 راځي داسې به لالچ تا ته درکړی کېدو نو دغه لالچ سره یو کار وشو چې خلکو انویسټمنټ په هغې کې شروع کړو ما ته یو ملګري وویلو چې ته په دې کې انویسټمنټ وکړه او ډېر ښه شی دی ما پکې ما ته به روزانه سلیپ رالیږو یاره په دې کې ما انویسټمنټ کړی دی او زما ډالر یې اوس دغه ته ورسېدي دي $600 ته ورسېدو بیا 6000 ته ورسېدلو ما ورته ویل ته ویدرا کولی شي د خپل دغسې کوم ډالر یې وایي نه نن یې کوم سبا کوم در اصل هغه نه کېدل هغې وله فریز کړې وي خو دوی ته به داسې لږې ډېرې څه ډالرې مالرې هغه ډالرې به بېرته انویسټ کولې انکم بیا راتلو هغه به ورته شو کوو چې ستاسو ډالر ډېر اوچت خو فلحال ویدرا تاسو نه شئ کولی لکه دا یو لالچ و نو هغه ملګري نو ما اوس په فیسبوک پوسټونه شروع چې هغه پایکو خو وتښتېدل ما تپوس وکړو خو ما به ورته ویل چې دا شی 2 نمبر دی ګوره تا څه څیز اخیستی نه دی او خرڅ کړی دی نه دی منافع راغلی نه ده یا لاس شوی نه دی دا هیڅ شی نه دی دا ټوله 2 نمبري ده فراډ دی دوکه ده خو پښتانه په دې کله پوهېږي نو هغه ته وما ویل چې دا فراډ دی دوکه ده نو اوس مې ورته وویل چې دا څه چل دی وکړو زما خو پکې هغه ډالر چې کوم یې هغه لاړې او سیز کلوز دی لکه ویدرا ترې نه کېږي یوه خبره واورئ پښتنو چې پښتنو سره دا ځای چې کوم دی دا بزنس مایند نه دی پښتنو ځکه یو ارب روپۍ راشي هم نه پوهېږي چې څه پرې وکړم او چې کله ورسره نه وي نو هم نه پوهېږي چې څه پرې وکړم یا څه وکړم خو بهر نور هیوادونه چې دي انډین شو چاینیز شو یورپین شو امریکن شو یا نور شو هغه خلک خامخا څه آیډیا راوړي تخلیق کوي په اکانومي کې او هغې ته شکل ورکوي جامه ورته اغوندي او هغه بیا امپلیمنټ کوي او د هغې نه ډېر ښه نتایج راوځي خو زموږ خلک دا شی نه کوي زموږ خلک داسې ته ناځي لکه اوس کلیک کلیک نو بس تم انویسټمنټ کوه زم کوه اوس د پښتنو نیچر دا دی که اوس زه یو بزنس کوم فزیکلی کوم بلکل دلته ماته یو پروډکټ پروت دی د پروډکټ ستا نه مخکې دی که زه درته ووایم چې دا $1000 راته راکړه دلته زما په دکان کې انویسټمنټ وکړه نو دومره پیسې خو ګټه نشم درکولی دا دروغ دي دا ټولې خو زه په 1,00,000 پسې ته زما نه د میاشتې 1000 یا 1200 یا 1300 روپۍ ګټه اخله او لیکل سره کوم هر څه سره کوم چې دا به لکه پیسې به ستا نه ډوبېږي هغې کې هم ډېره ډوک پوک روان دی خلک کوي دلته کې هر شی خلک هم 2 نمبره دی خو بهرحال لکه مثال در کوم خو پښتون د ده سره نه کوي پښتون ته که چېرته ویب سایټ والا نه پېژنم د کوم ځای دی څوک دی څوک یې چلی ایڈمنسټریشن د کوم ځای دی او دا شی د چا دی او د دې دا څه شی اخلي او خرڅوي نه ماته پته نشته دی خو انویسټمنټ پکې
$10-15,000 کوم بیا وتښتي نو پښتون اړیا خو دا ده زه درته یوه خبره وکړم چې د سره داسې یو بزنس نشته په ټوله دنیا کې نشته چې هغه ته داسې په کلیک 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 او بس پیسې تاو راتاو شي تا ته پکې ذخیره راوځي دا سره شته دی نو ټیک ټاک او سوشل میډیا هغه ورکوي خو په ویوز ورکوي ویوز باندې تاله ولې درکوي هغې بس هم یو ریزن دی هغه غټې کمپنیانې دي هغوی د ټولې دنیا د دغه چې کوم دي د انویسټران د غټې کمپنیانې چې دي هغوی نه اډورټایزمنټ اخیستی دی نو هغه ایډ هغوی اخیستی دی پیسې اخیستې دي نو هغه پیسې په تا باندې بیا په خلکو باندې ډیوایډ کوي کوم چې هغوی ټیک ټاک یې چلوي یوټیوب چلوي فیسبوک پیج چلوي کتونکي څومره ډېر وي نو د هغې هغه پیج چلوونکي چې څومره وي هغې ته پیسې ورکوي دا هم یو کار دی فزیکل یو وجود لري د دې خبرې خو دا کلیک کلیک د دې بالکل وجود نشته په دې شي باندې بالکل مخ ولګئ بله داسې ده چې دا مهال په پاکستان کې صرف دوه بزنس چې کوم دي آنلاین دا ټیک دي دا سم دي دا باقي نور چې څومره دي دا ناسم دي دا ټیک نه دي دا دو نمبري ده هغې کې په لومبي دغه باندې چې کوم دی هغه پاکستان سټاک ایکسچینج دی زه خپله پاکستان سټاک ایکسچینج کې انویسټمنټ ما کړی دی بزنس کوم په مخه پکې لاس کوم کله نه کله پکې ګټه هم کوو شیرز اخلو باقي درې کمپنیانو سره هغه فزیکل یو څیز تاته پروت دی او په هغې کې دا څومره پیسې چې دو ګټې ورکوي دا په هغې کې نشته دی ځکه چې تا باقاعده یو پروډکټ اخلي او خرڅوې شیر اخلي د کمپنۍ څخه خرڅوې هغه کمپنۍ په هغه ستا په شیرز باندې پروډکټ اخلي خرڅوې او هغه ډیلی د هغې تا ته پته لګي چې نن پاکستان په کم پوزیشن دی اکانومي کې څه پوزیشن دی سټرانګ دی یا کمزوری دی نن به ګټه کوي که نه کوي نن به سټاک ایکسچینج به راځي که ښکته به ځي دا ټول یو غټ نالج دی هغې دغه سم دی دویم نمبر سم څه شی دی دویم نمبر امازون سم دی امازون داسې سم دی چې ته په چاینا کې مال واخله ځان اکاونټ کولاو کا ډېر ایزي شی دی خلکو ته ډېر زیات کمپلیکیټډ کړی دی راکټ ساینس یې ته جوړ کړی دی او دا کورسونه کوه او دا کلاسونه اخله او دا ډینګې کوه هېڅ هم نشته اکاونټ کولاو کا صرف دومره نالج دا صحیح چې ته به هغه ویب سایټ یوز کې څنګه اکاونټ به څنګه کولاوې په چاینا کې به مال څنګه اخلي په سعودي کې به څنګه خرڅې په امریکا کې به څنګه خرڅې ویوز به څنګه راولي کلاینټ به څنګه پیدا کړي دا یو څو نالج دي دا د کلاسونه مه اخله کوم کس چې بزنس کوي امازون هغه الریډي مال اخلي خرڅوي لاړ شه د هغه سره کښېنه او ته ووایه زه 10 लाख 15-20 लाख روپۍ انویسټمنټ کوم خو زه یو میاشت ستا سره کښېنم ته چې څنګه مال اخلي ته چې څنګه کار کوې زه خو نور په آی ټي باندې یا په کمپیوټر باندې زه پوه یم انټرنیټ باندې په ټریډ باندې په هر څه پوه یم دا کولی شم خو ته زما نه مخکې لږ وکړه نو ما ته پته ولګي میاشت کې به تا هر څه زده کړي بیا ته مال اخله په چاینا کې سعودي کې خرڅوه په امریکا کې خرڅوه په کاناډا کې خرڅوه په روس کې خرڅوه دا امازون دی دا فزیکل وجود لري ته به یو څیز ښه باقاعده اخلې په چاینا کې یا په بل ملک کې اتا واغستو او بل ځای کې سیل کو دا ښه بزنس دی ښه پراپر ښه ټیک ټاک سم بزنس دی نو دوه څیزونه آنلاین چې دي دا وخت دا مهال پاکستان کې سم دي یو پاکستان سټاک ایکسچینج دی او یو امازون دی او دریم هم شته لکه فریلانسینګ دی فریلانسینګ دا دی چې یاره تا سره څه سکلز دي او ته ویب سایټ جوړ کړې او هغه سکلز هم ته یو کار به کوې او تاله بیا اډر راشي چې ماله دا کار وکړه او تا ته پیمنټ وشي هغه ډېر داسې لږ پیچیده غوندي او ډېر کم کوز به ستا کلاینټ راځي نو آنلاین صرف دغه دوه غټ بزنس دي د دې نه علاوه کلیک او پایک او جواري یې پکې راغلی دی پلانکې پکې راغلی ډینګې پکې دا ټول دو نمبر دي دا ټول فراډ دی او بیا څه دي چې دا خپل ځان دوکه کوي او که ته کې ته ګټه وکړې دا عرضي ګټه ده دا ستا بزنس نه دی دا ته مخکې نشي وړی پاکستان سټاک ایکسچینج کې کراچۍ کې داسې خلک شته چې نیکونو یې کار شروع کړی او نوسي اوس ناسي هلته کې اربونه روپۍ ډیلي اړی راړي دا ولې چې دغه بزنس دغه ختمېږي نو خو تاسو چې کوم وایي دا عرضي دي او دغسې به تښتي نو خدای ته وګورئ پښتنو د دې څیزونو نه لږ ځان اویر کړئ د ساینس